نجونې یا ښځې په دغه 5 قسمه هلکانو ډېر زړه بایلي او ورباندې میینېږي. سلامونه دوستانو، یو ځل بیا هم درته د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. امیدوار یم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله وئ او دغه ویډیو به تر پایه راسره وګورئ. د ویډیو د شروع کېدو مخکې یوه ضروري یادونه کوم، که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب نو مهرباني وکړئ چینل درسره سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د زنګ نشان هم کلیک کړئ. نجونې یا ښځې په دې ډول هلکانو یا نارینهو باندې ډېر ژر میینېږي. اول، ډېرې څېړنې په ډاګه کوي چې ښځې په هغه نارینهو ډېرې میینېږي چې خندولی یې شي. ارواپوه ګیل ګرینګروس وایي چې شوخ طبیعي د نورو د جذب مهم راز دی. هغوی چې په مجلسونو کې نور خندولی شي نو زیات خلک ورسره ملګرتیا جوړوي. دویم، څومره چې ستاسې په څیره کې مسکا وي په همغه اندازه جذابیت هم لرئ او خلک ژر ملګرتیا درسره کوي. نو تل په خپله څیره کې مسکا ولرئ، نه دا چې تریو تندی مو نیولی وي او هر څوک درنه کرکه وکړي. دریم، هغوی چې ژر د نورو کسانو توجه جذبوي. د هغوی د خوښې یو څه وایي. د نورو کسانو د شخصیت، ذوق او علایقو پیژندل مو په دې بریالی کوي چې پاملرنه یې جذب کړئ او په زړه کې ځای پیدا کړئ. څلورم، کله چې له یو چا سره خبرې کوئ یا هم کوم مجلس او غونډې ته ځئ او وینا کوئ، بهتره ده چې پیل له خوندورو، مهمو او تازه خبرو وکړئ، ځکه په پیل کې وړې او تکراري خبرې ستاسې د وینا او خبرو اغیز کموي او ورسره د خلکو پام له لاسه ورکوئ. پنځم، اسټرالیایي څېړونکو په خپلو شاګردانو د دې لپاره چې څوک به ښه دوستان پیدا کړي یوه څېړنه ترسره کړه چې په پایله کې ګټونکي هغوی شول چې ښه فکر یې درلود. ښه فکر خپله هم ښه ملګری دی او کولی شئ تاسې له زیاتو مشکلاتو بچ کړي. ښه فکر ښه ملګري درته پیدا کوي او تاثیرګذاره شخصیت درنه جوړوي. دوستانو، امید لرم چې ویډیو مو تر پایه راسره لیدلې وي او د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. د نورو ښایسته ویډیوګانو او جالبو معلوماتو دپاره درسره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. مننه.